ډیر ګناهګار یو شی توبه استغفار د نصیحت څه ډکه کیسه خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار. محترمو عزتمنو، دا د یو ماشوم کیسه ده. تاسې ښه په غور سره واورئ چې یو سړی ناراضه په خوله کوي چې یو څوک د یو چا خشم غصه ورېښوي نو څنګه به یې کوي. ما خو چې کله په کتاب کې دغه کیسه ولیدله ډېر ورته په تعجب کې سوم، ډېر ورته حیران سولم چې آیا په دنیا کې څنګه ماشومان تیر سوي دي. خامخا رب ته برسېږي روڼو الله که بند کړي دروازه د توبې لار. دا کیسه حافظ ابن قیم رحمه الله لیکلې ده. هغه وایي چې زه په یو کوڅه یو گلی کې تېرېدلم نو یو دروازه خلاصه سوله چې ګورمه د یو 8-9 کالو ماشوم کشنی دی چې د هغه مور د هغه څه خفا او ناراضه ده. هغه په چکو باندې وایي دکې ورکوي د کوره سې راباسي، په خشم ورته وایي چې ته زما نافرمانه سولې، زما خبرې نه اورې، هېڅ کار نه کوې، لرې سه د دې ځای څه، ووځه د دې کوره څه، سترګې راسه نیامې که زما څه. دا یې ورته وویله. هغه ماشوم یې د کور د دروازې راویستې دکه یې ورکړله، دروازه یې د دننه د خوا کونډۍ ولګوله، بند یې کړه. خوب کړی ارمان بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار. زه هلته ودرېدلم چې زه وګورم چې آیا د دې ماشوم رد عمل به څه وي، دلته به نور څه مخته پیښیږي. وایي هغه ماشوم هلته ولاړ و ژړلې ځکه مور وهلی و. نو هلته په سوچ فکر کې ولاړ و. اخر د لږ سوچ وروسته د هغه ځای څه روان سو. په دا کوڅه او ګلۍ کې دی روان سو چې کله د کوڅې هغه سر ته ورسېدی چې بیا هغه کوڅه ګرځېدله نو هلته یې لږ بیا په فکر او په سوچ کې سو. د لږ فکر او سوچ څه وروسته برته د کور د دروازې په خوا را روان سو. زه هلته ورته ګورم. کله چې دروازې ته راورسېدی دروازه خو د دننه څه کونډۍ لګېدلې وه، بنده وله. نو د دروازې و مخته کښېناستي. بیا د دروازې پر دریز باندې پر چوکاټ باندې سر کښېښوی او خوب رالی ورته بیده سو. ډېر وخت وروسته د هغه مور د یو څه بل کار دپاره یا د بل کار د وجې څه دروازه خلاصه کله راوتله چې ګوري هغه ماشوم سر پر دریز باندې پر چوکاټ باندې ایښی دی پروت. نو دا مور ورته بیا په خشم سوه ځکه در اوسه مله خشم نو وکړلی، هغسې خفا او ناراضه وله، په غوسه وله. نو بیا ورته په غوسه سوله، په خشم سوله چې ولاړ سه د دې ځای څه، زما د سترګو څه نیام څه. هغه کشنوټی ماشوم د 8-9 کالو هغه راپورته سو، د سترګو څه اوښکې روانې سولې. و خپلې مور ته یې وویله چې ای مورجانې، تا چې کله زه د کوره وشړمه د دروازې دې راویستلم، دروازه دې بنده کړه. نو ما سوچ وکړی روان سولمه چې زه ولاړ سم چیرې سوال وکم، فکر وکم، ما ته به د خوراک دپاره شی ضرور میلاو سي. بیا مې سوچ وکړو چې ولاړ سم بازار ته د چا ګوټونه پالش کم، ما ته به ضرور څه میلاو سي. بیا مې سوچ وکړو چې ولاړ سم یو ځای د یو کور کې نوکر سم، په هغه کور کې به ورسره اوسېږم، مزدوري به کوم، ضرور به ما ته ډوډۍ هم میلاویږي او د شپې تېر ځای به هم راته میلاو سي. خو کله چې د ګلۍ سر ته ورسېدم په زړه کې مې دا خیال رالی چې ما ته خو به د دنیا ټول نعمتونه میلاو سي، لیکن مورجانې کم محبت چې ستاسه ما ته میلاوېدلی سي دا محبت به چیرې بل ځای ما ته نصیب نسي. نو ځکه دا سوچ مې وکړی واپس رالم ستا ودر ته، ستا دروازې ته، و ستا پر دروازه مې سر ایښی دی، ستا په قدمو کې مې سر ایښی دی، که مې پرېږدې که مې شړې که هر څه راکوې که مې وهې، زه د دې دروازې څه نه ځم، پر د هغه دروازه به زما سر پروت وي. نو کله چې مور دا خبرې واورېدلې د مور مینه محبت هم په حرکت کې راغله، په جوش کې راغله. نو هغه ماشوم یې په غېږ کې ونیوی، د سینې سره یې ولګاوی، ورته وویله چې ای زوی چې ستا په زړه کې دا حال دی
او چې کم محبت زه تا ته در کوم هغه بل څوک نسی در کولی نو زما دروازې و تا ته استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار تاسې ګورئ عزتمنو که چیرې یو څوک داسې جوړ سي د خپل پلاره سه داسې معافي غواړي د موره سه د مشر سه د مشر وروره سه د استاد سه د یو بل مشر سه هیڅکله به ودته څوک سزا ورنه کړي और कचेरी खुदा न खस्ता चोरी भी करता है सिना जोरी भी करता है चिमगला की हमद सिने जोर वही वागब हमेशा हर जे के नामुराद भी कचेरी यो बंदा गुनाहगार पदगा एहसास सर द खपल रब दर तराजी او دا وائی الہی عبدك العاصی اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك چې الله ستا ګناهګاره بنده ستا در ته راغلی دی د خپلو ګناهونو د اقرار سره و تا ته فریاد کوي فان تغفر فانت لذاک اهل یا رب که چیرې ته مغفرت وکړې نو ستا سره دا شای دا ستا شان دی یا الله که ته چیرې ما باندې رحم ونه کړې ما ته عفو ونه کړې زه چیرې ولاړ سم د چا در ته ولاړ سم داسې څوک ستا چې هغه به ما ځان ته رانږدې کړي نو که داسې په رښتینې زړه سره څوک توبه باسي الله یې هېڅکله نامراده کوي نه الله د دغه موره څه زیات مهربانه دی که چیرې یو سړی عاجزي وکړي د الله څه عفه وغواړي الله هغه ته عفه کوي ځکه الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمته څه مه ناامیده کیږئ ما سه بخشش وغواړي زه به تاسو ته بخشش وکړم نو تاسې راسئ چې در اوسه پورې مې څومره خپل ځان په ګناهونو کې ډوب کړی دي اوس د خپل رب څه عفه وغواړو معافي وغواړو د الله پر دروازه باندې وژاړو وایي چې یا الله زموږ هغه ګناهونه را معاف کړې د کم د وجې څه چې نن زموږ څه سکون آرام راحت اخیستله سوی دي یا الله زموږ هغه ګناهونه را معاف کړې د کومو ګناهونو د وجې څه چې زموږ څه د نیکو اعمالو توفیق اخیستل سوی دي یا الله زموږ هغه ګناهونه را معاف کړې د کم د وجې څه چې نن زموږ معاشره کې مرضي او ناجوړي زیات سوي دي یا الله ته هغه ګناهونه را معاف کړې د کومو ګناهونو د وجې څه چې اسمان وچ سو ځکه خشکه سوه یا الله ته زموږ هغه ګناهونه را معاف کړې د کومو ګناهونو د وجې څه چې نن مسلمان سره دست و ګریبان دی نن مسلمان در ګریبان نیولی دی نن مسلمان د مسلمان دشمن دی یا الله ته زموږ هغه ګناهونه را معاف کړې د کم د وجې څه چې زموږ کاروبارونه بند دي د کم د وجې څه چې زموږ تجارتونه خراب دي یا الله ته زموږ هغه ګناهونه را معاف کړې د کم د وجې څه چې ټول پریشانه دي ټوله په پریشاني او په تکلیفونو کې اخته دي د الله څخه په رښتینې زړه سره معافي وغواړو الله حلیم ذات دی د الله رحمت ډېر پراخ دی الله به موږ داسې ځان ته رانږدې کړي لکه څنګه چې دغه مور خپل زوی په غېږ کې ونیوي والسلام د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار ډېر ګناهګار یو شئ توبه په استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار ګورا توبه مو اوس قبلېږي وروڼو خامخا رب ته به رسېږي وروڼو خامخا رب ته به رسېږي وروڼو الله کا بند کړي دروازه د توبې لار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار ډېر ګناهګار یو شئ توبه په استغفار بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار نو بار بار خپل رب ته ژاړئ په زر زار